الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لکانو محل اعوذ بالله و بسم الله بیان شویو چې کله زینو پیژندل شي اوس د تلاوت د شروع کېدلو احوال هغه پیژندل پکار دي چې هغه ته وایي احوال قاری. د قاری لپاره دو حالات دي او یو دریم حالت ورلا د تلاوت په منځ کې راځي. نو ځنې قرآ اول نه داسې وایي چې هلکه د قاری حالات درې دي. اولنی حالت دا دی چې ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت چې سره تلاوت شروع کوي او د صورت د سر نه شروع وکړي، لکه مثلا د الحمد نه شروع وکړي، الف لام میم نه شروع وکړي، عما یتساءلون نه شروع وکړي. دې رسوي ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت. دویم دی ابتدایي تلاوت درمیاني صورت. دې ته وایي چې سره تلاوت شروع کوي او د صورت د من نه شروع وکړي، لکه ومن الناس من یقول نه شروع وکړي، لن تنالوا البر نه شروع وکړي، چې صورت صرف د سر نه فقط نه او تلاوت شروع کیږي. نو دې ته وایي ابتدایي تلاوت درمیاني صورت. دا دو حالات د قاری چې قاری تلاوت د دې حالاتو نه خالی کېدلی نشي. او بل حالت د قاری دا دی چې دا د تلاوت د جریان سره تعلق ساتي. خو چېرته د قاری دا تلاوت جاری وي نو دا د یو بل حالت سره مخامخ کېږي چې هغه ته وایي ابتدایي صورت درمیاني تلاوت. څه مطلب؟ صورت شروع کولو په منځ د تلاوت کې، لکه ستا تلاوت جاری دی او سورت بقره د ختم کړه، آل عمران دله په منځ کې راغی هغه هم د شروع کړه، نو دې حالت ته وایي ابتدایي صورت درمیاني تلاوت. اوس موږ اولنی حالت صرف د دې نه بیانوو. ابتدایي تلاوت ابتدایي صورت دې ته وایي چې سړی تلاوت شروع کوي د صورت د سر نه شروع وکړي. په دې کې د اعوذ بالله او د بسم الله د ویلو د وجې نه څلور صورتونه جوړیږي. یو ته وایي وصل کل، بل ته وایي فصل کل، بل ته وایي وصل اول فصل ثاني، او بل ته وایي فصل اول وصل ثاني. اول وصل کل. وصل کل لا مطلب چې ټول په یوه سا ویل چې دې ته سلو سلم وایي، لکه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. دیتا وصل الجميع وصل کل وای ټول په یوه سا ویل دي سوی وصل کل. دویم دی فصل کل ټول جدا جدا ویل چې دیتا قطع الجميع وی او قف ورته وی، لکه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سامي واغست بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. ټول جدا جدا ویل شون دي ته وایي فصل کل ټول جدا جدا ویل. بل وصل اول فصل ثاني یعنی اعوذ بالله بسم الله په یوه سا ویل او دا صورت په نوې سا باندې شروع کول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
بل فصل اول فصل ثاني اعوذ بالله فزان لصابانی ویل او بسم الله د آیات سره ملاول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون دا څلور سورتونه شو یا څلور وجه په دې کې دا خبره یا ساده کو چرتا تا وصل کل کو یا فصل اول وصل ثانی دی کو او د کوم صورت په اول کې حمزه راغلی وا هغه بغرزيږي لکه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر داي وصل كلش بل فصل اول وصل ثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دا اولنی حالت شو خو ترڅو چې د قاری یو حالت خپوخ نه یاد شي بل حالت ونه ویل کیږي او کو چرته یاد دینه کنو ټول احوال لقاری او پتا باندې ګډ وډي نو به وصل کل پیجنې نو ابتدایي تلاوت ابتدایي سورت پیجنې نو نور احوال پیجنې دا یو ویل شو دا په خیات کې سبا ان شاء الله یو کس نه اورم